د واخان لارې اقتصادي ګټې له چین سره د افغانستان مخامخ نښلول په صادراتو او وارداتو کې د پاکستان پر لارو انحصار ختموي. بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د واخان دهلیز پرانیستل د افغانستان لپاره یوازې د یوې لار پروژه نه ده، بلکې د اقتصاد، ترانزیت او سیمه‌ییز اتصال یوه ستراتیژیکه دروازه ده. تر ټولو لومړی او مهمه ګټه دا ده چې افغانستان په مستقیم ډول له چین سره نښلول کیږي. دا چاره د صادراتو او وارداتو په برخه کې د پاکستان پر لارو انحصار ماتوي. افغانستان کولی شي خپل مهم صادرات لکه لیتیم، مس، کرومایټ، لاجورد، قیمتي ډبرې او وچې میوې د نړۍ تر ټولو لوی واردونکي بازار یعنی چین ته په مستقیم ډول ورسوي. دا مستقیمه لار د افغان سوداګرۍ لپاره یو تاریخي فرصت بلل کیږي. دویمه ستره ګټه د لوجستیکي لګښتونو کمیدل دي. دا مهال د افغانستان او چین ترمنځ سوداګري د افغانستان، پاکستان، خنجراب او چین له اوږدې ګرانې او سیاسي ستونزو ډکې لارې ترسره کیږي. د واخان له لارې دا مسیر نږدې نیمایي ته راکمیږي او د ترانسپورت لګښتونه تر 50% پورې کموي، چې دا د سوداګرو لپاره لوی اقتصادي بدلون دی. دریم، افغانستان د اسیا د نوې اقتصادي لارې مهمه برخه ګرځي. چین د یو کمربند یوه لار ستره پروژه پر مخ وړي او واخان دهلیز چې د چین لپاره منځنۍ اسیا، منځني ختیځ او اروپا ته تر ټولو لنډه وچه لار ده. په دې توګه افغانستان یو ځل بیا د ترانزیتي هیواد حیثیت خپلوي او هر موټر او کانټینر به د ترانزیت له لارې دولت ته عاید رامنځته کړي. څلورمه مهمه برخه سیاحت دی. واخان د نړۍ له طبیعي ښکلاو ډکه سیمه ده. پامیر، یخچالونه، کرغیز او واخي کوچیان او د مارکوپولو تاریخي لاره دا سیمه نړیوال سیاحتي ارزښت لري. که دا لاره پرانیستل شي، زرګونه چینایي او نړیوال سیلانیان کولی شي افغانستان ته سفر وکړي، چې دا به د سیمې اقتصاد ته نوې ساه ورکړي. د نقشې له مخې دا لاره د بدخشان له فیض آباد څخه پیلیږي، د بهارک، اشکاشم، کلا پنجا او سرحد بروغل له لارې د واخي او کرغیزو سیمو ته رسیږي او په 4900 میټره لوړوالي کې د واخجیر له کوتل څخه چین ته ننوځي. دا مسیر په مستقیمه لیکه شاوخوا 110 تر 120 کیلومتره اوږد دی، چې له دې څخه 70 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې دی. 50 کیلومتره یې جوړ شوی او پر 21 کیلومتره کار روان دی. پایله یې روښانه ده. که د واخان لاره بشپړه شي، د ګاونډي ترانزیت پر افغانستان تکیه عملی ډول صفر ته رسیږي او هیواد د اقتصاد، سوداګرۍ او سیمې په کچه نوې ستراتیژیکه څیره خپلوي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.